جی یوسف علي صاحب تاسو خبرې کولې और सॉरी मां तासु इंटरप्ट करी वई वरी मां जलील जान लाम प्रोग्राम टाइम वर्को और मां वेच लक प्रोग्राम प्रेशर दे लकम शी कुल एटमॉस्फेयर जुड़ शी म्यूजिक सारा दे सियासत और द म्यूजिक कॉम्बिनेशन बड़े कुल लगी दे दो वजना तासु प्लीज उस कैरी ऑन शई बिल्कुल जी نو موږ خبرې کولې د پښتنو باندې چې تاسو ظلم کیږي اوس نو تاسو په دې باره کې تاسو خبرې کولې وخت زه بخنه غواړم بیبي باره کې خو زه دا وایم چې وایي چې پښتنې پیغلې د راشي ما دې ښکل کړي زه وکیل د پښتونخوا په دې مې نو دا موږ ګران یې ډېرې جی ام سوري زه لږ ډېر زیاتې خبرې کوم دا خپلې خبرې را لنډوم زه به هم یو شعر وایم خو مونږ په اوویشتم تاریخ باندې یو کول دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو آواز راځي آواز راځي دا وکیل صاحب سره خبره کولی شم په پروګرام چې شروع دی په ټي وي باندې جی ټول نه مخکې ستاسو نوم سره چې څه خبرې کوئ تاسو زما سمیع الله نوم دی زه ساوثهمپټن نه خبرې کوم جی سمیع الله جی تاسو خبرې کولی شئ بالکل جی سمیع الله خدای دې دا یو تپوس وکړو د پښتونخوا باره کې جی چېر دا نوم چې لکه پروپوز کړی دی او دا ولې لکه معنی د پښتون کې سات که نه نو دې نه مخکې هم دا خبرې لکه شوي دي په دغه باندې په ایاروای باندې په دغه باندې چې دې مطلب دی پښتون کې سات جی خو د پښتونخوا مطلب پښتون کې سات نه دی د خوا مطلب په پښتو کې هماغه دی څه ته چې په فارسي کې ستان وایي थैंक यू जी तासु زما ایکسپلین جی थैंक यू افغانستان دی هندوستان دی جی خوا زړه زیګر ته هم وایي مونږ پښتو کې دا نه وایو چې هغه مونږ خوا پاتې کېږي یا مونږ سره دی دا وایي خو دا وایي چې خوا مې په یخه شوه خوا مې یخه نه شوه مطلب یې زړه مې یو کیسه زړه زیګر مین لین چې کوم دی هغې ته خوا وایي دا چې دا نوم چا پروپوز کړی نه دا د دې خطې زوړ او تاریخي نوم دی لکه ګوره څنګه چې خوشحال بابا په خپل یو شعر کې وایي که نه چې د روح په ملک نن ښه پښتون یادېږي ورکزي مومند بنګه شو پرېږدي هر چې ښه د پښتونخوا د حال دا دی هغه بدو ته څوک وایي چې سړي دي څنګه چې دې نه علاوه لکه خوشحال بابا نه علاوه وروستو احمد شاه بابا چې کله ډیلي واغېستو او ډیلي کې څو ورځې تېرې کې واپس راتلو نو هغه لکه د هغه یو ډېر مشهور شعر دی چې د ډیلي تخت هېروم چې را په یاد شي د دې ښکلې پښتونخوا د غره سرونه سبحان الله ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا چې دی دا نوم دا چا پروپوز کړی نه دی دا د خطې تاریخي نوم دی دا د خطې د تاریخي نوم دی دا تاریخ نه چلېدلی دی او دې نوم باندې اوس دا پروبلم پړاو دی چې دا نوم د کې دی که دا نوم د کې نه دی ستاسو دا مقصد دی غورې تاسو ته زه یو خبره کوم دا داسې لکه یو څیز د تعصب په وجه کېږي یا د هر څه په وجه چې کېږي په 1901 کې یا 1900 کې زموږ انګریزانو سره جنګونه وشو دوی دا خطه واغېسته په زور زموږ یې واغېسته لکه افغانستان نه بېله کړه او د دې ته یو نوم ورکړو لکه NWSP نارت ویسټ فرنټیر پراوینس دا د برټش انډیا امپایر نارت ویسټ فرنټیر پراوینس و خو د هغې دا مطلب نه چې د خطې د 1901 نه یا د 1900 نه مخکې د دې نوم نو د 1900 نه وړاندې د دې نوم پښتونخوا و سوري تاسو ته یو خبره کومه چې تاسو کور کې څه کوئ تاسو له خو دلته پکار دي په هر حال هر څه چې دي خو لکه دا یې ورواي باندې پیر صابرشان دا خبره وکړه چې اسکا مطلب ہے پښتون کا ساتھ کا ساتھ د دې مطلب نه دی جی دا تاریخ سره دا نوم چلیږي زړه زیګر ته وایي جی ښه تاسو وکیل صاحب سره تجاره د خطي زړه نوم څه تاسو یوسف خان صاحب سره خبره کول غوښتل که نه زما یو وطن نوم څه مطلبونه پته هم نشته ښه تاسو وایئ چې تاسو وکیل صاحب سره خبره کول غواړئ هغې نه څه سوال کول غواړئ دا یم چې کم از کم پلیز لکه زه ډېر زیات خفه شوم چې وکیل صاحب په دې خبره باندې چپ ولې پاتې کېږي په کار کې دې خلکو ته ووایي چې دوی دا د دې خطې حاجي ذره نوازي به دا هغې تاسو ته پته ده د طارق خان خیال یې کوي نوم غواړم نه جی وکیل صاحب نه غواړم وکیل صاحب چې نه ما نه پروپوز کړی هر څه زور نوم راکړه بس زه څه یم هغه راکړه بالکل نه وکیل صاحب چپ نه دی اوس په دې خبرې باندې مغه اوس به روشني اچوي هغې تاسو ګورئ پلیز ښه اوس به موږ وایو چې روشني ډېره مهرباني وه سلام علیکم تھینک یو جی تھینک یو چلو جی زه د دوی د شعر لږ دغه به وکړم تایید به وکړم چې دا احمدشاه بابا چې ډیلي واغسته نو احمدشاه بابا د ډیلي قبضه کول نه وتلی احمدشاه بابا د اسلام د مقدس دین د دفاع دپاره غوښته شو او هغه تلو
نو احمد شاه بیا د دلیب د تخت د پاسه دا شعر ویلو ستا د عشق د درد ډک شول ځیګرونه او ستا په لاره کې بیلي زلمي سرونه تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي بې د تا مې اندېښنې د زړه مارونه د رقیب د زړه مطابه تار په تار کم که په تورو پښتانه که ګزارونه که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا شي زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه د حمید او د فرید دور به بیا راشي که زه وکاندم په هر لوري تختونه تبدیلي ته هېرومه چې رایاد کم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه او احمد شاه به دغه ستا قدر هېر نه که که ونیسي د تمام جهان ملکونه 4,000 کاله مخکې د پښتنو شاعر ویلی دي یو منټ زه به تاسو دلته ام سوري انټرپټ کوم ولې چې زموږ اډینس کې هم خلک ناست دی که نه نو زه به رایټ سایډ نه شروع کوم رایټ سایډ نه موږ سره دی څه نام دی نعیم شیر نعیم صاحب موږ سره ناست دی بیا موږ سره عبدالحق ناست دی عبدالحق سره زموږ ایوب خان شنواری صاحب تشریف فرما دی بیا هغې سره موږ سره ناست دی سلیم خان صاحب بریډ فورډ نه دا زموږ ګیسټ اپیرینس دی دی چې دی دا ټول ارینجمنټ چې کړی دی زما خیال دی دا ایوب صاحب کړی دی اور ایوب صاحب سره سایډ کې چې کوم هیرو دی سلولی خان دی هغه نعیم دی اور دی چې دی دا نن موږ دپاره دا تاسې اچانک کې دا پروګرام زموږ جوړ شوی دی اور موږ دا تاسو دپاره کوو که خیري اور دا د دې ټول کریډټ ځي ایوب ته اور نعیم ته اور سلیم صاحب چې آخر کې راغی اور مسکے کیږي جی موږ ټول ډېر شکرګزار یو د ایوب لالا او نعیم صاحب سلیم لالا د ټول ناست دي عبدالحق صاحب چې کوم دی نو ډېر زیات شکرګزار چې دی زموږ پروګرام کې داسې ښه په انداز سره ټول بندیان رالل او زموږ پروګرام یې لکه ډېر مزیدار کړ نو ډېر زیات شکرګزار